نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د مریض د لمانځه په اړه باندې بشپړ معلومات درکو. کله چې یو نفر مریض شي نو څرنګه مونځ به کوي؟ په ملاسته به څنګه کوي؟ په ناسته به څنګه کوي؟ په چوکۍ کې به څنګه کوي؟ تیمم به څنګه وهي؟ که چېرته اودس نشي کولی نو څه به کوي؟ خپل کالي جامه دا به څرنګه پاکوي؟ که تاسو غواړئ چې دا ټول معلومات ترلاسه کړئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. تاسو دلته ګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته اول دا خبره کول غواړم چې مریض باید ځان پاک کړي او اودس هم باید وکړي. صحیح ده؟ خپل کالي هم باید پاک وي لکه د روغ انسان په څیر باندې. خو که چېرته دته د اوبو تاوان رساو یا بل څوک هم نه و چې دته اودس وکړي او مریض اوبه نشوي استعمالوی نو بیا به تیمم وهي. تیمم دغه اسانه طریقه ده. تاسو وینئ دلته په دې ویډیو کې چې ما دواړه لاسونه په خښته باندې ووهل، په تیږه باندې هم وهلی شئ، په خاوره باندې ووهئ، دا هم بهتره ده. بیا به تاسو د خپل مخ پې مسحه کوئ، بیا به لاسونه ووهئ. صحیح ده؟ په خښته یا په تیږه په هر شي باندې چې د ځمکې له جنس نه وي یا داسې یو شی وي چې ګرد ور باندې پروت وي که نه، په هغه باندې لاسونه ووهئ. نو له هغه نه وروسته بیا تاسو دغه اول به ښی لاس پې مسحه کوئ، بیا به چپ لاس پې مسحه کوئ. صحیح ده؟ بس دغه د تیمم اسانه طریقه ده. که خپل یې نشو وهلی تیمم بل څوک یې هم ورته وهلی شي، مشکل نشته. دویمه دا وګورئ تاسو په دې ویډیو کې ګورئ چې زه په دلته په دیوال باندې لاسونه وهم. که چېرته دا دیوال واټر پروف یا مثلا پلاستیک پې اچول شوی نو بیا تاسو په هغه باندې تیمم نه وهئ، مګر دا چې خاوره ور باندې پرته وي یا ګرد ور باندې پروت وي که نه نو بیا تاسو ور باندې تیمم وهلی شئ. دغه دویمه طریقه ده. دغه د ما تیمم ووهه. یوه طریقه بله هم ده. تاسو ګورئ دغلته په دې ویډیو کې چې زه یو ځل لاسونه په خښته وهم، مخ هم ور باندې مسحه کوم او د دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې مسحه کوم. دا هم دویمه طریقه ده چې ځینو علماو ذکر کړې ده. خو که تاسو هغه اولنۍ طریقه باندې عمل وکړئ نو دا به بهتره وي. اوس که یو مریض هغه جنابت حالت ورته پیښ شو او شیطان وغولاو نو په دې صورت کې که چېرته امکان یې درلوده او لامبل ورته ضرر نه رساو نو په کار ده چې دی ولامبي. خو که چېرته اوبه ور باندې بدې لګېدې یا ډاکټر منې کړی او یا ورته ډیره زیاته مشکل او سخته تمامېدله نو بیا دی کولی شي چې د دې لپاره هم دی څه وکړي؟ تیمم ووهي. بعضې خلک دي چې کله مریضان دي چې جنابت حالت ورته پیدا شي نو دی وایي چې زه خو لامبلی نشم نو اودس به وکړم. نه، اودس بیا د هغه په ځای کار نه کوي، تیمم د هغه په ځای باندې کار کوي. نو کله چې څوک غټ اودس ور باندې واوښته هېڅ تشویش دی نه کوي. که لامبلی شو ډېره ښه خبره ده، که نه شو لامبلی بس دی د تیمم ووهي. دا تیمم لکه څرنګه چې د اودس په ځای باندې کار کوي د غټ اودس په ځای باندې هم کار کوي. راځو یوه بله مهمه خبرې ته او هغه دا ده چې د مریضانو اکثره کالي هغه بېلمازه وي. صحیح ده؟ او یا ور باندې شکیان وي. د دې شک خبره خو یو طرفه ایسته کړي. اصلا شک مه کوئ، ځان نه شکیان او سودایي انسانان مه جوړوئ. که چېرته یقین هم راغی چې دا کالي بېلمازه دي، صحیح ده، باید ومینځئ که امکان یې درلوده. صحیح شوه؟ او که امکان یې نه و، د بدلولو امکان یې نه و او د مینځلو امکان یې هم نه و، بس په همدغه کالیو کې هم ستاسو منځونه کېږي. خو شک ته هېڅ اعتبار نشته. شک په هېڅ وجه باندې هم نه کوئ. صحیح ده؟ شکي انسانان د تل لپاره بیا شاته پاتې دي. نو شکونه او وسوسې مه کوئ. یا بعضې مریضان دي چې کالي یوه جمعه دوه جمعې اچولي بدلولی نشي نو دی وایي چې دا کالي خو اوس خراب شو که نه، هغه بېلمازه شوي هم نه وي، بس دی وایي دا خراب شو. نه، دا خراب شوي نه دي، هېڅ خبره نشته. تاسو کولی شئ چې د دغو کالیو سره هم منځ وکئ. که چېرته ستاسو کالي په یقیني ډول باندې بېلمازه شول نو که امکان یې و چې تاسو هماغه ځای ومینځئ ډېره ښه خبره ده، او که امکان یې و چې تاسو کالي بدل کړئ نو دا هم ښه خبره ده. خو که چېرته امکان یې نه و او یا ډیره مشکل او سخته درته تمامېدله چې تاسو کالي بدل کړئ او یا هغه ځایونه ومینځئ یا په دوامداره ډول بعضې مریضانو نه نجاستونه وځي یا وینه ترنه وځي یا نوونه ترنه وځي. صحیح ده؟ او د ورځې څو وارې وځي. صحیح ده؟ یا نور اودسماته یې ترنه کېږي، کالي بېلمازه کېږي. نو په داسې صورت کې بیا ډېره سخته کېږي چې دوی هر وخت کې دا کالي بدل کړي. نو اسلام موږ تاسو ته دا وایي چې تاسو به دا نه وایي چې زما کالي اوس بېلمازه شو راځه ته مونځ پرېږده. نه، مونځ به نه پرېږدئ. په همدغه حالت کې چې ستا دا کالي دي بیا هم ته مونځ کولی شي. ځکه الله جل جلاله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان دومره مکلف ده څومره چې وسه رسېږي. چې ستا وسه نه رسېږي چې کالي بدل کړي یا هر وخت یې ومینځي دا سخته کېږي نو ته همدغو کالیو سره په همدغه حالت کې هم مونځ کولی شي او ستا په مونځ کې هېڅ کوم فرق نه راځي. بعضې مریضان دي چې هغوی پایپ له هغوی نه تیر شوی وي. صحیح ده؟ یا د وینې یا د اودسماتي له طرف نه هلته دوی ته پایپ تیر شوی وي یا داسې ده چې پمپر یې ورته اچولی وي. صحیح ده؟ یا نور پټۍ یې تړلې وي.
نو تاسو د هغه په اړه باندې هم تشویش مه کوئ چې مثلا دلته پټۍ تړل شوې د دې لاندې دلته وینې راوتلې دي، هېڅ قسمه تشویش مه کوئ. صحیح ده. او یا مثلا چې چا پمپر هغه بیل مازه شوی وي، په دې اړه باندې هم ډېر سوچونه او غمونه خفګانونه مه کوئ. له همدې سره که چېرته بدلولی هم شو، پاکولی هم شو، ډېره کده کینې همدې سره ستاسو بیا هم مونځ کېږي او په اړه یې تشویش مه کوئ. تاسې وینئ په دې ویډیو کې چې زه دلته په ولاړه باندې مونځ نشم کولی، مریض یم. صحیح ده. نو په ناسته باندې به مونځ کوم، په لتۍ به وهم او تکبیر مې وویل الحمدلله. بیا چې کله رکوع ته کته کېدم نو هلته مې معمولي غوندې اشاره وکړه. بیا چې سجدې ته تلم، ګورئ سجدې لپاره مې لاندې په ځمکه باندې لاسونه کېښودل. صحیح شوه. بیرته دغه د دویم رکعت ته راجګ شوم او تاسې وینئ چې لاسونه مې وتړل. بیا رکوع به دغه رقم کوم، اشاره به کوم، لاسونه به په زنګنونو ږدم او د سجدې لپاره به بیا کته کېږم. نو معمولي غوندې اشاره به لږ زیاته کوم نسبت له رکوع نه. صحیح ده. او لاسونه به په ځمکه ږدم، ځکه لاسونه کېښودلی شم په سجده کې، خو سر نشم کېښودلی، نو د سجدې لپاره بیا په سر باندې اشاره کوم. صحیح ده انشاءالله. نو دا طریقه هم تاسو ته واضحه ده. کله چې تاسو د سجدې لپاره اشاره کوئ او په ناسته په پلتیو وهلو باندې مونځ کوئ، نو تاسو هغه رقم هم لاسونه کېښودلی شئ. صحیح ده. یوه خوا بله خوا او مخې ته هم دواړه لاسونه د سجدې لپاره کېښودلی شئ. صحیح ده. خو که تاسو لاسونه هم نشو ټیټولی، ملا هم دومره نشوه ټیټولی، نو پروا نه لري. بس لکه څنګه چې د رکوع لپاره اشاره وکړه، دغسې د سجدې لپاره هم بیا اشاره کولی شئ. که لاسونه هم ځمکې ته نشو کېښودلی نو پروا نه لري، خو که کېښودلی هم شو نو بیا به لاندې په ځمکه باندې لاسونه ږدئ. دلته یوه خبره ده چې زه ودرېدلی نشم. صحیح ده. زه داسې مریض یم چې ودرېدلی نشم، نو رکوع هم نشم کولی په ولاړه. نو د دې په خاطر باندې زه اوس ناست یم، په ناسته لمونځ کوم. خو دومره ده چې سجده کولی شم. نو د رکوع لپاره او د ولاړې ودرېدو لپاره به په ناسته باندې مونځ کوم. صحیح ده. هغه رکوع به هم په دغه رقم په اشاره باندې کوم. خو دا چې سجده کولی شم نو بیا به د سجدې لپاره نه کینم. خیال مو ده که نه؟ یعنې د سجدې لپاره به زه بلکل سم دغه رقم کینم او سجدې ته به ځم. سجده مې چې وکړه بیرته به راکینم او په لتۍ به وهم. نو دغه طریقه ده. نو رکوع او ودرېدل ما نشو کولی، خو سجده مې کولی شوه. د دې په خاطر باندې سجدې ته لاړم. نو دغه هم مهمه مسله ده چې تاسې باید ځانونه ورباندې پوه کړئ. اوس دلته زه تاسو ته یوه طریقه واضحه کوم. زه دلته مریض یم، ودرېدلی شم، نو ودرېږم به او همدارنګه رکوع نشم کولی، ټیټېدی نشم. نو د رکوع لپاره تاسو وینئ چې زه دلته اشاره کوم، په سر باندې مې اشاره وکړه او سجده هم نشم کولی. اوس نو په چوکۍ کې به کینم او په چوکۍ کې به د سجدې لپاره دوه دانې اشارې وکړم، ځکه دوه دانې سجدې دي. سمه ده انشاءالله. دا ګورئ دلته مې دوه دانې اشارې وکړې. اوس چې دویم رکعت شروع کېږي نو دویم رکعت لپاره به بیرته ودرېږم، ځکه زه ودرېدلی شوم که نه. نو چې ودرېدلی شئ تاسو ودرېږئ به، چې کېناستلی شئ کېنئ به. نو هر هغه حرکت یا کار چې تاسو کولی شو هغه به کوئ. کوم هم چې نشو کولی نو د هغه لپاره بدیل شته ده، تاسو به اشاره کوئ. دا وګورئ ما رکوع نشوه کولی، نو د رکوع لپاره مې په ولاړه اشاره وکړه. اوس سجده هم نشم کولی، نو د سجدې لپاره هم په ناسته باندې اشاره کوم. دلته تاسو زه یو بله طریقه ښیم. زه دلته ولاړ یم، په ولاړه باندې هم مونځ کولی شم، نو ودرېږم به، او هم په ولاړه باندې رکوع کولی شم، نو رکوع به هم کوم. خو مشکل دلته دا ده چې زه اوس سجدې ته نشم تللی. نو د سجدې قایم مقام شته ده، بدیل شته ده. د سجدې لپاره به په چوکۍ کینم او اشاره به وکړم. صحیح ده. دا وګورئ رکوع مې هم کولی شوه، نو ومې کړه. ودرېدلی هم شوم، ودرېدم، خو سجده نشم کولی. نو د سجدې لپاره په دغه رقم په چوکۍ باندې کینو او اشاره به وکړم. بیرته به ودرېږم دویم رکعت لپاره. همدارنګه دریم رکعت هم ده که نه، چې کله تاسو کېناستئ او څلور رکعتي مونځو، نو د دریم رکعت لپاره به هم بیرته راولاړ شئ. بیا به څلورم رکعت لپاره هم راولاړ شئ او نور باقي مونځ به بیا په ناسته باندې په چوکۍ کې وکړئ. اوس تاسو وینئ چې زه مونځ نه په ولاړه کولی شم او نه په ناسته کولی شم. داسې سخت مریض یم. ځان مې په مریضي وهلی ده. الله دې ما له داسې سختې مریضي نه وساتي. یو وارې مریض شوی وم رښتیا، چې تاسو ته باید معلومات وي. نو ګورئ دلته زه اوس په ولاړه مونځ نشم کولی، نو په ملاسته باندې مونځ کوم. په یو طرف باندې به سملم، په ښي اړخ باندې که سملم نو دا ډېره غوره ده، مستحب طریقه ده. او مخ مې باید قبلې طرف ته وي. صحیح ده. خو که چېرته دا چپرکټ یا
د شفاخانو چپرکټ قبلې طرف ته نه مخامخ کېده یا مثلا جای ورانو یا چا نشوي ښورولی د قبلې خواته که نه د قبلې په طرف باندې، نو بس که په هغه چپې خوا باندې هم سملاسي دی پروا نه لري، یا د ښی مخ باندې سملاسي دی خو ښی مخ د قبلې طرف ته نه و بلې خواته و او چا قبلې طرف ته مخامخ کولی هم نه، حرج ډېر و بیخي د ښورېدو نه وي، نو بس هرې خواته دی چې مخ شو پروا نه لري. خو که چېرته د قبلې طرف ته مخ کې نو دا ډېره ښه خبره ده. تاسو وینئ چې زه په ملاسته باندې مونځ کوم، مخ مې د قبلې په طرف باندې ده او په ښي اړخ باندې پروت یم، نو هغه رقم مې لاسونه وتړل دي الحمدلله. او صورت وخت کې کله چې رکوع ته تلم نو لږ غوندې اشاره مې ګوره وکړه او بیا مې د سجدې لپاره لږ ډېره اشاره وکړه، صحیح ده. نو بیا مې ګورئ دغه رقم سلام وګرځاو، نو دا په ملاسته باندې به تاسې دغسې. اوس تاسې ګورئ چې زه داسې سخت مریض یم چې اوس په یو اړخ باندې هم نشم اورېدلی، صحیح شوه. نو زه به دغه رقم ستوني ستغسملم، مخ به د قبلې په طرف باندې کوم دغسې او پښې به مې هم د قبلې طرف ته وي. دې په اړه باندې ډېر تشویش مه کوئ، سړی نه ګناهګارېږي ځکه تاسې معذوره یئ که نه او مریضان یئ، نو دغه پښې به د قبلې په طرف باندې کوي او دغسې به سملئ او کله چې تاسو ودرېدلی الحمدلله دې لپاره به لاسونه تړئ، بیا به د رکوع لپاره ګورئ، زه اشاره کوم لږ غوندې اشاره، بیا د سجدې لپاره ګورئ چې زه لږ ډېره غوندې اشاره کوم، صحیح ده. نو دغه رقم به د سجدې لپاره تاسو لږ ډېره اشاره کوئ نسبت له رکوع نه. که چېرته تاسو ته تکلیف و او په رکوع کې مې یو وارې سبحان ربي العظیم وویلې او بیا تاسو په سجدو کې هم یو وارې سبحان ربي الاعلی وویلې، هېڅ پروا نه کوي، صحیح ده. خو که تکلیف درته نه و هغه درې وارې مو وویلې ډېره ښه خبره ده، که سخته وه درته او ډېر نه شوئ ښورېدلی بس یو وارې هم چې تاسو ووایئ همدا انشاءالله کفایت کوي. اخرنۍ طریقه دا ده چې ګورئ زه دلته پروت یم او تاسې ما وینئ داسې سخت مریض یم چې اوس سر هم نشم ښورولی او نه لاسونه ښورولی شم، نو په دې وخت کې هم سبحان الله مونځ له موږ او تاسو نه ساقطېږي، موږ او تاسو باید په دې وخت کې هم مونځ وکړو. څه رقم به مونځ کوو؟ تاسو وینئ چې زه پروت یم د حرکت نه یم، نو تاسو به دلته په ژبه باندې په خوله باندې مونځ کوئ، صحیح ده. بس همدغه رقم به وایئ او په ذهن کې به راولئ چې مثلا دغه د ودرېدو وخته الله اکبر مثلا سبحانك اللهم، همدغه رقم به وایئ، بیا به په ذهن کې راولئ چې الله اکبر رکوع ته لاړم سبحان ربي العظیم سبحان ربي، حرکت به بالکل نه کوئ، زړه کې به راولئ په خپل نیت کې، صحیح ده. او اما رقم به په خوله ورسره وایئ سمع الله لمن حمده، زړه کې به راولئ چې دغه ده زه راودرېدم، بیا به وایئ الله اکبر سبحان ربي الاعلی سبحان، ذهن کې به راولئ چې زه دغه سجده کې یم، صحیح ده، د دې لپاره چې دا مونځ درنه غلط نشي. نو دغه رقم انتر السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، بس په خوله باندې او په زړه کې چې تاسو نیت مونځ وکئ، دا مونځ هم ستاسو قبلیږي او دا مونځ هم ستاسو صحیح ده. اوس تاسو ګورئ قدرمنو چې دلته زما په پښو کې مشکل ده او زه ودرېدلی نشم او نه پښې راغونډولی شم، نو تاسو وینئ چې زه سره رقم مونځ کوم، په دغه طریقه به انشاءالله تاسو مونځ کوئ. دا پښې به د قبلې په طرف باندې غځوئ. مخکې مې وویل چې په دې کې څوک نه ګناهګارېږي، تشویش ډېر مه کوئ، مریضان یې بس خپل ځان ته پاملرنه وکئ او خپل ذهن آرامه کوي، خوشحاله شئ د دې لپاره چې دا مرض در باندې سپک شي او الله جل جلاله انشاءالله زر تر زره شفا درکړي، صحیح ده. دغه رقم به اشاره کوئ. کله چې تاسو سجدې ته تلئ نو لاسونه به دواړه په ځمکه باندې ږدئ او د رکوع په وخت کې به د زنګنونو باندې تاسو لاسونه ایښي، صحیح ده. نو دغه رقم ما مونځ وکړه، التحیات لله په وخت کې به هم دغسې لاسونه ږدئ په زنګنونو او سلام به ګرځوئ. د دې خبرو لنډه خلاصه دا شوه چې مهمه ده چې موږ تاسو خپل کالي او خپل ځانونه په اوبو باندې پاک کړو. که چېرته یې نشو پاکولی نو په خاوره باندې ځانونه پاکېدلی شي، تیمم به وهئ، او که هغه هم ناممکنه وه او سخته کېده ستاسو مونځ په هر حالت کې صحیح ده. تشویش ورته مه کوئ ځکه الله جل جلاله زموږ او ستاسو په دین کې مشقت او حرج نه دی ایښودلی. زموږ او ستاسو مونځونه بیا هم د الله جل جلاله په دربار کې قبلیږي. بعضې مریضان دي متاسفانه هغوی دا وایي چې زه ښه شم بیا به یې وکړم، یا مونځونه قضا کوي وایي اوس خو مریض یم بیا به یې قضایي راوګرځم. دا صحیح نه ده، دا غلطه خبره ده. مونږ نه د مرض په حالت کې مونځ نه ساقطېږي، یو داسې وي چې د انسان عقل بیخي کار نه کوي، صحیح ده، او بالکل خبر نه ده، صحیح ده، مونځ ترې نه پاتې شو وروسته د قضایي راوګرځي. خو دا چې قصدن هوش د کار کوي، ذهن د کار کوي، عقل د کار کوي، نو ته به په همدغه حالت کې مونځ کوې، مونځ به نه پرېږدئ، وروسته کوئ به یې نه. که چېرته یو مریض ویده شوی او یا مثلا مونځ ترې نه هېر شوی نو بس چې کله مونځ ور شو او یا له خوبه راپاڅېده په همغه وخت کې د مونځ وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د چا نه مونځ هېر شو او یا دی ویده پاتې شوی نو چې کله ور شو نو په همغه وخت کې دې وکړي. بیا دې مونځ نه ناوخته کوي چې زه اوس خو زه راجګ شوم لمر راختلی او یا زه خو د بېهوشي حالت کې وم، بېهوشي نشه یې راکړې وه، او یا زه اوس وروسته به یې وکړم. نه
چې کله هم مونځ در یادېده بس په همغه وخت کې مونځ کوئ. زمونږ بعضې ورونه چې مریضان وي او مونځ په اشارو باندې کړی نو بیا چې کله صحتمند شي الله ورته شفا ورکړي نو بیا ورسره تشویش وي چې هغه مونځونه به زما شوي یا که به نه وي شوي آیا په ما باندې بیرته راګرځول شته ده او که نشته. نه دوستانو، ستاسو هغه مونځونه په همغه وخت کې په همغه کیفیت باندې بس ادا شوي دي او الله جل جلاله دې قبول کړي، بیا یې په تاسو باندې راګرځول نشته. هغه که په هر حالت کې مو کړي وي خو چې کړي م دي بس شوي دي، بیا یې راګرځولو او یا یې په اړه باندې تشویش کولو ته هیڅ ضرورت او اړتیا نشته. د دې ټولو خبرو لنډیز او خلاصه دا شوه چې اسلام د آسانی دین ده، د یسر دین ده. اسلام د مریض لپاره لمونځ کول ډیر آسانه کړي دي. په هر شکل او کیفیت چې تا ته مونځ کول آسانه وي، مونځ په خپل وخت کې کوه او مونځ مه قضا کوه. حوصله ولره، انشاءالله الله جل جلاله به تا ته د دې ټولو تکلیفونو او دردونو اجر او ثواب درکوي. او په همدې سره زموږ ستاسو عقیده او باور دا ده چې د مرض له برکته زموږ ستاسو ګناهونه معاف کیږي. نو صبر کوه، حوصله کوه او دا وخت غنیمت وګڼه. الحمدلله چې ژبه دې روغه ده، د الله جل جلاله یاد په هیڅ وخت کې هم هیر نه کړي. تسبیح وایه، تهلیل وایه، الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، استغفر الله واتوب الیه وایه. درود وایه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې. دا یو بهترین فرصت ده. ته د دنیا له مصروفیتونو نه بېغمه شوی نو کوشش وکړئ انشاءالله چې دغه وخت غنیمت وګڼئ او ښه ذکر پکې وکړي. الله جل جلاله به انشاءالله تا ته صحت درکوي. په دې باندې چې انسان صبر کوي نو د الله جل جلاله فضل، د الله جل جلاله رحمتونه په هغه باندې دي او الله جل جلاله به هغه ته بښنه کوي. الله دې ټولو مریضانو ته عاجله او کامله شفا ورپه نصیب کړي.